وحقيقة الفقه صفحه نمبر 223 مسأله نمبر 521 کې په فقه باندې اعتراض کوي چې په فقه کې لیکلي دي چې یو ذمي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې وکړي معاذ الله نو د عهد د ذمي نه ماتيږي او نه بدلېږي هدايه کې دا لیکلي دي هدايه چې په صفحات یا بالکل دی لیکلي مسأله د کما واضحه بل اعتراض کړی دی په صفحه 240 مسأله نمبر 523 کې چې په فقه کې راځي چې ذمي چې د مسلمانې ښځې سره زنا وکړي نو عهد د ذمي نه ماتي لا مذهب قاری سیف الله یول هغه لیکي وای په فقه کې داسې دي هغه په کې لګا اشخان کومواله وای که یو دینار اجرت ادا نه یو دینار ورکړي نو د عهد مات که ذمي یو دینار ورکړي عهد مات او د دې وینا او مال حلال او که بیت الله شریف وران او ویسو مسجد نبوي وران او د الله پاک پیغمبر ته کنځلي وکړي نو بیا هم د پنا او عهد باقی دی او د دې وینا او مال معصوم دی فتاوی حدیث کې ځای په حواله به فتاوی علمگیری ورکړي صفحه 114 نو ګوره اشخاص داسې سواله دي چې یو دینار نه ورته د پیغمبر احترام کوي که پیغمبر ته کنځلي وکړي عهد نصیب نه ماتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کنځلي عهد نصیب نه ماتي او بل طرف ته چې یو دینار ورنکړي نو عهد نصیب ماتي دا اعتراض یې چې پوری کړی دی او دارنګه قاری سیف الله لا مذهب کړی دی اصل کې دا اعتراض په الظفر المبین کې قطري یو کړی او دې لیکلی و چې دا مسله د دوه حدیثونو نه خلاف ده الظفر المبین کې لیکلی چې دا مسله د دوه حدیثونو نه خلاف ده اول حدیث په ابو داود کې دی د حضرت علی رضی الله عنه روایت ده ان يهوديه كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم یو يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته کنځلې کولې نو یو سړی وژل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینه حدا ګور صبر رسول کړه پیغمبر علیه السلام حق پیغمبر علیه السلام وینه حدا دویم حدیث لیکل په ابو داود شریف کې د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت ده چې ان احما كانت له ام ولد یوډون سړیو دا یو ام ولد وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کنځلو نه منع کېده نو یو ورځ وژل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینه حدا وای دا فقهي مسله د دې دوه حدیثونو خلاف ګوره جواب ان شاء الله چې تاسو کولای شئ د دې نام نهاد مسلمان هریچند هندو هریچند د دیوانچند څخه د هندو په هغه وخت کې د اعتراض کړ په هغه وخت ورته مولانا حکیم وکیل احمد صاحب جواب ورکړ د هغه جواب خلاصه ده چې د دې دوه حدیثونو او د امام صاحب د بیان کړي مسالې په مابین کې مخالفت نشته امام سے فرمائی چې کوم کافرو چې د مسلمانانو اطاعت کړي او جزیه ورکول قبول کړي او د جزیه په بدل کې د خپل ځان او د مال د حفاظت ضمانت اخیستې وي نو کدا اوس نبی علیہ السلام ته کنځلي وکړي نو عهد د امان نه باندې خو په شرط دی چې دا کنځلي په حلالیت نه او دا کنځلي په حالت دوام نه او دا ځکه چې نبی علیہ السلام ته کنځلي کول څه شي کفر او دا کنځلي چا کوي کافر او دا سره په مخ کې نه کافر نو مخکنه کفر چي دي سیمی چې د مخ کې نه کافر دی نو چې مخکنه کفر یعنی کفر اصلي د عهد د سیمی نه مانع او د کفر باوجود چې سی ورکوله نو د جان او مال کافر په جان او مال مخکونو دا اوسنه کفر دواری وو د عهد د سیمی نه مانع نه او جان او مال او امام صاحب هم فرمایلی چې اگر چې د وجل واجب دی لیکن تأدیب او تعزیر واجب حتی چې تأدیب بالقتل جایز ورته در مختار عبارت ده ويؤدب السمي ويعاقب على سبه دين الاسلام تأدیب ورکه سمیتا ويعاقب او سزا ورکه على سبه دين الاسلام بده دین الاسلام ته کنځلي او القرآن یا قرآن ته کنځلي او النبي عليه السلام او یا نبی عليه السلام ته کنځلي قال العيني واختياري في السب انه يخطئ که پیغمبر علیہ السلام ته کنځلي کړي علامه بدرالدین عینی سے فرمایي چې زما په مونیز مختار ده چې راځي قتل وتبعه ابن الهمام او ابن الهمام د متابعت
همدارنګه بیا د خپل استاد خیر الدین الرملی رحمه الله نه راغلی فرمایي چې لا يلزم من عدم النقص عدم القتل فقه کې دا لیکلي چې عهد د ذمي نه دی او عدم ما کېدل د عهد د ذمي د عدم قتل لره نه دي مستثنى وقد صرحوا قاطبة بأنه يعذر على ذلك ويؤدب ټول فقهاء په دې تصریح کړی ده چې د بالتعزير ورکول شي او د بالتأديب ورکول شي وهو يدل على جواز القتل زجرا لغيره او دا دلالت کوي په دې باندې چې قتل جائز دی د لپاره د دې چې نور خلق ورټل شي اذ يجوز الترقي في التعزير الى القتل فتعزير في الترقي الى القتل پورې جائز دارنګه پرد المختار کې لیکي اذا لم يعلن شاباش د هدايت مسله څنګه کېده اذا لم يعلن چې کله علانیه کنځلې فلو اعلن بشكل علانیه اذا کنځلې او اعتاد او یې عادتا دا کنځلې کولې قتل دا به وجل شي ولو مره ولو يوصل علانیه وبه يفتى او فدي باندې فتوا ده همدارنګه رد المختار کې د ابن تیمیه د کتاب الصارم المسلول درا نقلی افتى اکثرهم بقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الذمه وان اسلم بعد اخذه وقالوا يقتل سياسه يوسمي ده سب الرسول او بنت ایمان راو بیا وقت علانیه نقول په در مختار کې داسې لیکلي دي رأيت في معروضات المفتي بالسعود انه ورد امر سلطاني بالعمل بقول ائمتنا القاتلين بقتله اذا ظهر انه معتاد وبهر تحديد ما دا مسله ذکر کړه چې فقه کې لیکلي دي د ذمي په اړه کې علانیه بقتله عادتا بقتله چې نه علانیه نه عادتا بیا تعزيرا قتل ولې شي او قاضي دا جائز دی چې قتل نه کړي عدم قتل مرته جائز دی او دا د څه د وجه نه جائز دی وجه دا خلاصه د ذکر خلاصه دا چې احناف په دې چې کله ذمي نبی عليه السلام ته کنځلې نو محض د کنځلو په وجه د ذميواله نه وایي او محض د کنځلو په وجه د حرفي نه ګرځي او قتل نه واجب دي لیکن تعزير ورته ورکول کېږي او سیاست قتل دې هم او که کنځلې على الاعلان د خلکو په مخ کې کړي وي یې دا کنځلې عادت بیا د وجه ضروري اوس ګوره د دې حنفي مسالې او هغه دوه حدیث او چې يهودي پیغمبر علیه السلام ته کنځلې کړي وي قتل شو او یو ام ولده او پیغمبر علیه السلام ته کنځلې کړي وي قتل شو اوس د دې حنفي مسالې او د دې دوه حدیثونو په مابین کې څه منافات حنفي مسله د ذمي په اړه او په دې دوه حدیثونو کې د ذمي ذکر نه راغلی یو کې يهودي ذکر شوی دی بل په ام ولده ذکر شوی ام ولده ذمي نه او يهوديان په مدینه منوره کې چې اوسېدو دا سیمیان نو فتح القدیر دی لیکي اما اليهود فلم يكونوا اهل الذمه يهوديان چې په مدینه منوره کې اوسېدو په هغه وخت کې هغه اهل ذمه نو به معنا اعطاء الجزيه په دې معنا چې جزيه ورکوله بل سلطان صاحب موادعه المال يؤخذ عنهم الى ان امكن الله منهم لانه لم توضع جزيه على اليهود انتهى بهر تقريبا په دوه حدیثونو کې د صبر الرسول په وجه قتل راغلی او د ذمي قتل نه راغلی بل دا چې دوی هغه ول حدیث کې زاره لکانه تشکیل عادتاً کنځلې علانیتاً کول او عادتاً او علانیتاً چې کنځلې وکړي خو په فقه حنفي کې د دې سزا خطر اول هو په دې ډول حدیثونو کې د ذمي ذکر کړي دویم دا چې په دې ډول حدیثونو کې د علانیتاً او د عادتاً کنځلو ذکر او دریم دا چې سیاستن او تعزیرات په قطر فقه حنفي کې جایز نو به هر تقریب د فقه حنفي او د دې حدیثونو په مابین کې بالکل مخالفت دا مسله دې ده په بس یو بل د الله د صفاتو یو مسله بل کې احتمالات ذکر او کله ټیم کنه به بل کوي ګوره د الله په صفاتو کې تاسو سره مختصر به بل وخت ته تفصیلی پاتې د الله په صفاتو کې یو د الله صفات ذاتیه دي یو د الله پاک صفات ذاتیه دي دا او صفات ذاتیه دي چې په شریعت کې ذکر یو د الله پاک صفات فعلیه دي دي صفات ذاتیه په معنا کې نقص نشته او د الله پاک د صفات فعلیه په معنا کې نقص نشته
دریم قسم صفات د الله پاک دا یدن وجهن ساقن چې په معنا لغوي ظاهري کې نقص د دې صفاتو بیان ګورې اجمالی دا پکې واوا چې په دې صفاتو کې څلور خبرې دي چې ان شاء الله چې تاسو په هر ځای کې بیا ځئ څلور خبرې دي یو د دې صفاتو لکه یدن وجهن او ساقن او اصابعن دیو د دې صفاتو معنا لغوي ده صحیح معنا لغوي چې د لغت په کتابونو کې راغلي لکه د ید معنا لغوي ده چې عضو مخصوص مرکب من لحم ودم وعصب دا عضو مخصوصه ده چې د غوښو د وینو د اډوکو د رګونو د پلونو مرکبه ده دغه معنا لغوي ده یو دا معنا لغوي ده دویم د دې ید لپاره په دې خو یو د دې ید معنا لغوي ده دویم چې د دې ترجمه ده ترجمه نقل لغت الى لغت اخرى یو لغت بل لغت ته اړول لکه ګوره ید پښتو کې واړه لاس فارسی کې داس اردو کې هات په مطلب نو دا ترجمه ده دریم چې د دې صفات ثبوت ده قرآن کریم او احادیث کې د دې ثبوت ده څلورم چې د دې معنا مراد دا څلور ټکي دا څلور خبرې جدا دي چې د دې په مابین کې په فرق باندې پوه اول د دې معنا لغوي ده معنا لغوي د لغت په کتابونو کې شته د دې نه څوک منکر نه دی د دې نه منکر د بداحت نه منکر دی تاسو چې د لغت په هر کتاب را اړوي معنا لغوي د یدون په شته معنا لغوي د وجهون په شته معنا لغوي د ساقون په شته او معنا لغوي د اصابع په شته په هر تقدیر یو معنا لغوي ده معنا لغوي خو دغه ته وایي چې د لغت په کتابونو کې وي نو د لغت په کتابونو کې د دې معنا شته تاسو قاموس را واړوي او قاموس کې به لیکلي وي چې ید معنا عضو مخصوص مركب من لحم ودم وعصب بس دغه معنا به لیکلي صحیح شو دا معنا لغوي شته د دې رسول منکر نه دویم ترجمه نشته موږ وایو زما مرګ او ژوند الله په لاس کې پښتو کې دا شوی زما مرګ او ژوند الله په لاس کې ګور الله ثابت لاس اور په عربی کې ید د الله صفات په پښتو کې لاس الله صفات فارسی کې دست او اردو کې هات دا ترجمه نشته ترجمه رسول نه دي ترجمه نقل لغت الى لغت اخرى ترجمه شته دریم چې د شابه د دوی ثبوت د دوی د ثبوت نه منکر کافر د قران کریم کې دا ثابت شوی یداه مبسوطتان ید الله فوق ایدیکم قران کریم کې ثابت دی کنه ثبوت یې ګورشته قران او حدیث کې د دې ثبوت هم شته څلورم معنا مراد زما یا چې ما ته یې نو زما یا استاذ هند دغه یا عضو مخصوص مركب من لحم ودم وعصب ید چې ما ته ید زید استاذ هند دغه یا درځي ولدا ذهن ته درځي دا د لیدل او دا د قاموس کې اوریدل لیدل او اوریدل د دې وجه نه دغه معنا ستاسو دا په اضافه بدلیږي ید الابل چې ذکر کې نو تا ته د توخ هغه مخکینی لا سره ذهن ته درځي ځکه هغه لیدل او اوریدل صحیح شو ید زید دغه لاس ذهن ته درځي او دارنګي داسې پسې ځخو چې اضافت باندې بدلیږي لکه سر د دې تختې سر ستا ذهن ته دا درځي څه دا دې لیدلی د کوټې سر ذهن ته هغه سر درځي زما سر ذهن ته دغه سر درځي بدلیږي که نه بدلیږي د تختې سر جدا دی د کوټې سر جدا دی زما سر جدا دی د سپیکر سر جدا دی د کتاب سر جدا دی په اضافت باندې بدلیږي ید زیدین ید ابل ید بقر ید غنم بدل دې بدل نه دي نو ید الله بدل کوي که بدل بني نو ید الله دا بدل ید لیدل اوریدل دې قرآن او حدیث کې هدایت یې څنګه جوړ دی نه معنا دې اوریدل معنا قرآن او حدیث کې معنا اوریدل نه کړه معنا یې د الله یې لیدل او
او نه دي اورېدلې نو چې نه دي لیدلې نه دي اورېدلې نو معنا مراد نه ده معلومه وای شو ولې نه ده معلومه نم لیدلې نم اورېدلې یو بلین دي لیدلې یا دي اورېدلې نو پیژنې یو بقرین د پایا لیدلې اورېدلې دي پیژنې صحیح شو یو سیدل لیدلې اورېدلې دي نو پیژنې یو الله دې نه لیدلې نه دي اورېدلې چې نه دي لیدلې او نه دي اورېدلې قرآن او حدیث کې نه به پیژنې نو یک پیژنې معنی نه معنا مراد نه پیژنې نو زمونږ او د وابیانو په مابین کې اختلاف په دې معنا مراد په ټکی په پوه شو انشاءالله په معنا لغوي کې نه ده معنا لغوي د یذل شتا د لغت په کتابونو کې راځي معنا لغوي د یذل شتا صحیح شو دارنګه دویم ترجمه شتا د ید ترجمه څه ده لاس دارنګه ثبوت په قرآن او حدیث کې شتا د دې هم څوک منکر نه شاباش اختلاف څه کې ده په معنا مراد معنا مراد څه ده آیا د الله لاس د دې معنا څه ده الله ید الله د دې معنا څه ده نو موږ وایو د دې معنا موږ ته نه ده معلومه ځکه نم لیدلې ده الله یا او نم اورېدلې ده الله یا نو نم لیدلې او نم اورېدلې نو موږ ته نه ده معلومه او وابیا نو چې معنا مراد نه غوښتل دي په مطلب باندې کوم وابیا نو ماته معنا مراد معلومه معنا مراد چې دا معلومه ده بیان کا نو یبقى لغوي ظاهري حقيقي معنى مراد نو لغوي او ظاهري او حقيقي معنى چې مراد شي نو لغوي یعنی د لغت په کتابو کې چې کوم راغلي ده نو عضو مخصوصه ده کنه ده عضو مخصوصه ده او چې عضو مخصوصه شو نو بیا خو الله ته جسم ثابت وردا شرک فی الذات ده او بیا مشرکین فی الذات یو شرک فی صفات ته لکه بللې چې یو شرک فی الذات ته چې ورته الله تعالی غوښتل اجل په ودا ضرور چې تاسو ما سره وایي ان شاء الله چې بیا په محل نزاع باندې کوي اول د ید معنا لغوي صحیح خو تاسو معنا لغوي څه شي د انسان مبارک دا خو ورونکي وي اوخ مبارک هغه چې تا لیدل او د غوا مبارک د میږي مبارک دغه معناګانې او په هر ځای کې یو معنا لري دویم ترجمه ده دریم ثبوت نشته قرآن او حدیث کې ذکر شوی او څلورم شابه معنا مراد ده نو زموږ د وابیانو په مابین کې اختلاف په دې معنا مراد کې موږ وایو معنا مراد نه لیدلې او نم اورېدلې نو الله ته معلومه ده او وابیان وایي موږ ته معلومه ده چې ورته وایي چې معلومه ده نو بیان کړه بیا وایي دا ظاهري لغوي حقيقي معنا مراد هم دا ظاهري لغوي حقيقي لغوي معنا چې د لغت په کتابو کې ده د لغت په کتابو کې دا جسد لغوي هم دا معنا چې د لغت په کتابو کې ده ظاهري هم دا معنا چې د لغت په کتابو کې ده حقيقي هم دا معنا چې د لغت په کتابو کې ده هم دا د لغت په کتابو کې چې کوم معنا راغلي دا جسد نو الله دې جسم ثابت او جسم مرکب د حکمو په نيز د هيولو د صورتنا او د متکلمینو په نيز د اجزاء او تجزاونا او د اجزاء الله د پاره چې اجزاء را وسلو د اجزاء د واجب او اجزاء د واجبات را وسلو مشرکین په ذات شو مشرکین په ذات استاد د جل وابنا چې د خصوص وابته وای هغه وی ید معنا معلومه په دې کې ګور اختلاف نشو چې ید الله صفات څه کنه تا ته وی ید الله صفات څه کنه ته څه ورته ده ثبوت خو زمانه اختلاف نشي کېږي معنا مراد چې دا معلومه ده کنه معلومه اختلاف په دې کې کله کله باندې ابهام راوړي تا ته وی ته ید الله صفات نه غني او چې ید الله صفات دا څه ورته نه وایي زم د الله صفات زموږ شته په موبایل کې تحقیق کتابونه راوړل دي چې د ید معنا معلومه نو ابي ته وای چې د ید معنا معلومه درته بیان کا نو ابي درته وای لاس صحیح بیان او غلط بیان دا په ترجمه وکړه دا یې عربي دی په پښتو نه کوي صفا عربي دی په پښتو نه کوي هغه درته وای چې د الله ید څه معنا هغه ته وای چې لاس هغه په پښتو نه کوي یو عربي دی هغه ته وای عربي ستنه تاسو کې چې د الله ید څه معنا نو تاسو ته پتا شي نشي ویل چې لاس دا لاس کوئی ترجمه د معنا نه په خبره پوه شو نو ابي وای چې ماته الله د ید معنا معلومه ده ته ورته وای چې بیان دا ته معلومه ده بیان وای لاس څه ورته وای دا په ید معنا نه ده بلکې دا په ترجمه ده به ورته چې دا نور لکه مو وځړ چې یو صفه عربي دی هغه په لاس نه کوي هغه ته په ید معنا سم پوه شو
بیا دا بلا کیف باندې ځان خلاص دا یک معنا معلومه ده دا بیان کوي بلا کیف دا بلا کیف په مطلب څه بلا کیف څه معنا دا بلا کیف کوم معنا غواړي دا بلا کیف په مطلب مو شو په بلا کیف نه نشي خلاص دا بلا کیف دوه معنا غواړي یو دا بلا کیف معنا دا بلا تشخص صحیح دویمه دا بلا کیف معنا دا بلا حقیقت بلا کیف کیف په معنا کله د کنه او د حقیقت سره راځي او کله کیف په معنا د تشخص سره کیف کله په معنا د تشخص سره راځي او کیف کله په معنا د کنه او د حقیقت سره په دې پوه نو کله چې توابې ته وایي چې د الله لاس د دې معنا ته معلومه ده تیرا ته بیان کړه وایي د الله ید لاس د الله د لپاره ید شته خو بلا کیف نو د بلا کیف څه معنا کوي بلا تشخص او دویم بلا ذات بلا کنه او بلا حقیقت اوله معنا کوم ورته درته وایي چې بلا کیف نو ته ورته وایي چې د بلا کیف څه معنا ده د بلا کیف په مطلب نه کله بلا کیف دغه معنا درته کوي چې بلا تشخص چې تشخص نه لري نو د لغتو په کتابو کې چې کوم معنا د یاد راغلي هغه تشخص لري معنا لغوي تشخص لري په دې څلورو خبرو کې اول معنا لغوي و معنا لغوي ظاهري حقيقي هغه تشخص لري نو دې یو طرف ته وایي چې معنا لغوي ظاهري حقيقي مراد ده بل طرف ته وایي بلا تشخص یعنی لغوي ظاهري حقيقي معنا نه ده مراد نو هم معنا لغوي ظاهري حقيقي مراد ده هم نه ده مراد ده په اجتماع ده معنا لغوي ظاهري حقيقي دا تشخص لري او دا درته وایي چې د بلا کیف معنا دا ده چې تشخص نه لري نو هم تشخص لري هم تشخص نه لري ان شاء الله چې مطلب وشو د اجتماع ده او قد دویمه معنا د بلا کیف بلا کیف معنا بلا کنه او بلا حقیقت او کنه چې نه لري د سره معنا نه لري نو څنګه وایي چې معنا مراد ده کنه او حقیقت هم دغه معنا ده دویمه درېمه معنا کنه او حقیقت یو نوم ده شبس معنا نو بلا کنه او بلا حقیقت نو مطلب دا شو چې امر بلا معنا یعنی ید اشتق بلا معنا چې معنا نه لري نو څنګه ده معلومه ته پوه شئ ګوره کوابي ته دی ویلي وابي او زموږ په مابین کې اختلاف څه کې ده شابه په دې معنا مراد ده وابي من الله وي د ید معنا مراد ما ته معلومه ده نو ته ورته وایي چې بیان شابه بیان هغه هم دا ظاهري لغوي حقيقي معنا مراد صحیح نو ته ورته وایي چې ظاهري حقيقي لغوي معنا ته اجزاء وینا وخه جسم